بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زه تاسو ته د یوسفزي سکل ټیک چینل ته هرکلی وایم. مخکې له دې چې نننۍ ویډیو پیل کړو، مه هیروئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو هره نوې ویډیو په وخت ترلاسه کړئ. د واشنگټن د پرمټ پوښتنې او ځوابونه. یوم پوښتنه کې تاسو کېدای شي چې د ژیړو روغو کرښو یا خطونو څخه تیر شئ. کله چې تاویږئ، کله چې تاسو په یو لوري روان یاست او د بل موټر څخه مخکې کېږئ، یوازې د ورځې په ساعتونو کې. سم ځواب دی کله چې تاویږئ. راځو د ځواب وضاحت ته. په عمومي ډول سره تاسو د ماتو ژیړو کرښو یعنې ماتو ډش چې وي کرښو یا خطونو څخه تیریدلی شئ، خو د روغو ژیړو کرښو یا خطونو څخه د تیریدلو جواز نه لري. خو ځینې استثناوې موجودې دي چې هغه تاسو ته د روغو ژیړو کرښو څخه د تیریدلو جواز درکوي. کله چې تاسو کیڼ لوري ته ګرځئ، په کوم وخت کې تاسو د روغو کرښو څخه تیریدلی شئ، یعنې که هغه یوه روغه کرښه وي او که دوه ژیړې کرښې وي. په مثال په کوم وخت تیریدلی شئ؟ کله چې تاسو کیڼ لوري ته تاویږئ، یو شخصي سړک ته داخلیږئ، د کور ډرایوای ته، کور مخ ته چې مثال ډرایوای ته ور داخلیږئ یا داخلیږئ یا موټر دروئ، د یو پولیس افیسر لارښوونه تعقیبوئ. کله چې پولیس افیسر تاسو ته لارښوونه درکوي یا لارښوونه کوي چې مثال دې خوا ته تاو شئ، نو په هغه وخت کې تاسو څه کولی شئ؟ تاویدی شئ. یا هم په لاین کې موانع یا خنډ موجود وي یا دا لاین بند وي، تاسو مثال د دې یا یو ونه غورځېدلی یا یو څه موانع وي، نو د دې نه دې خوا ته راواوړئ او تیر شئ. راځو دویم پوښتنې ته. کله چې تاسو د داسې ځای څخه تیریږئ چې ماشومان پکې لوبې کوي، تاسو باید تمه ولرئ چې هغوی ځان پوه کړي چې کله د سړک تیریدل د هغوی لپاره خوندي دي. د سړک څنډې ته ودرېږئ او بیا تیر شئ، پرته له دې چې وګوري ستاسو مخ ته رامنډه وکړي. سم ځواب دی پرته له دې چې وګوري ستاسو مخ ته رامنډه کړي. وایي کله چې تاسو د داسې ځای څخه تیریږئ چې ماشومان پکې لوبې کوي، تاسو باید تمه ولرئ چې هغوی پرته له دې چې وګوري ستاسو مخې ته رامنډه وکړي. راځو ځواب وضاحت ته. تل باید خپله چټکتیا یا د موټر سرعت کم کړئ یا را کم کړئ. سرعت مو ټیټ حالت ته راوړئ کله چې مثال د داسې ځای نه تیریږئ چې هلته ماشومان لوبې کوي. او زیاته پاملرنه وکړئ کله چې ماشومان شاوخوا وي، هغوی ښایي د خطر په پوهېدو کې پاتې راشي او بې له دې چې وګوري ستاسو مخ ته رامنډه کړي او خطر در پیښ کړي یا د حادثې سبب شي. راځو اویایم پوښتنې ته. که تاسو د ریل پټلۍ په داسې تیریدونکې نقطه کې ودرېږئ چې له یوې زیاتې پټلۍ ولري، په لومړۍ پټلۍ ودرېږئ او د بل اورګاډي لپاره وګورئ. تر هغې پورې انتظار وباسئ څو ټولې پټلۍ په روښانه ډول سره ووینئ. هماغه وخت چې اورګاډی تیر شي مخ ته لاړ شئ. سم ځواب دی تر هغې وخته پورې انتظار وباسئ څو ټولې پټلۍ په روښانه ډول سره ووینئ. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې د څو پټلۍ لرونکي اورګاډي تیریدونکې نقطه کې ودرېږئ، یعنې د پټلیو څخه مخکې په خوندي نقطه کې ولاړ یاست، سمدلاسه وروسته له دې چې اورګاډی تیر شي یا تیر شو حرکت مه کوئ. تر هغې پورې انتظار وباسئ څو د ټولو پټلیو دواړو خواوې ته روښانه لید ولرئ، یعنې دواړو خواوې تاسو ته ښکاري مثال چې موټر یا چې اورګاډی یا ریل ګاډی نه راځي. حتی که یوازې یوه پټلۍ هم وي، که ډېرې وي، که یوه پټلۍ وي، نو تاسو باید دواړو خواوې تاسو ته ښکاره شي. پس هغې نه تاسو څه وکئ؟ حرکت وکئ. بیا هم سمدلاسه وروسته له هغې
اورګاډي ته تېرېدو نه مه تېرېږئ، بل اورګاډي بیا هم راتلونکی کیدای شي. راځو څلورویمه پوښتنه ته. څلورویمه پوښتنه کې کله چې شاتګ یا ریورس کوئ یا خپل موټر ریورس کوئ باید خپل سر تاو کړئ او د شاته ښیښې له لارې وګورئ. یوازې په هیندارو تکیه وکړئ. څراغونه وځلوئ. راځو سم ځواب دی خپل سر تاو کړئ او د شاته ښیښې له لارې وګورئ. راځم د ځواب وضاحت. د شاتګ یا ریورس د نیت کولو څخه مخکې تل د موټر شاته وګورئ. ماشومان او کوچني شیان د موټر له دننه په اسانۍ سره نه ښکاري. د شاتګ په مهال خپل سر تاو کړئ تر څو د شاته لویې ښیښې له لارې وروستي ساحه په روښانه ډول سره ووینئ. یوازې په عقب هیندارو یا سنسرو بسنه مه کوئ. یعنې سنسر په هیندارو تکیه مه کوئ چې مثال دا ولاړه دا هر شی ماته په دغه کې ښکاري، په هیندارو کې ښکاري، یا سنسر به ماته آواز وکړي. ځکه په دې نویو موټرو کې ټول کې سنسر لګېدلي. کله چې ځای آواز کوي نو سنسر په هغه وخت کې آواز کوي چې شاته کوم هغه ابجکټ چې وي یا موټر یا انسان وي چې خوځېږي په هغه وخت کې آواز کوي. زیاتره په هغه وخت کې آواز نه کوي چې ولاړ وي، یعنې خوځېږي نه. نو تاسو په دې باندې بسنه مه کوئ. راځم پنځویمه پوښتنه ته. د ټکر د مخنیوي لپاره تاسو باید د سړک نورو چلوونکو ته پاملرنه ونه لرئ. یوازې په څنګ لارو او شا کوڅو کې موټر وچلوئ. د سړک د نورو کاروونکو سره اړیکه کې شئ یا خبرې وکړئ. سم ځواب دی د سړک نورو کاروونکو سره اړیکه کې شئ یا خبرې وکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. ډېر ټکرونه هغه وخت پیښیږي چې یو چلوونکی داسې کار وکړي چې د نورو تمه نه وي، یعنې نور د دیو نه دا تمه نه لري. تاسو باید له نورو موټر چلوونکو، بایسکل چلوونکو او پلي کسانو سره اړیکه وساتئ یا د ټرافیک په ژبه خبرې وکړئ. د ټرافیک په ژبه څنګه خبرې وکړئ؟ لانې مونږه ټرافیکي اشارې لرو، لکه ښي خوا ته تاویږه ښي خوا اشاره لګو، چپ خوا ته تاویږه چپ خوا ته اشاره لګو. که موټر خرابېږي یا ستونزه پیدا کېږي ډبل اشارې لګو یا ایمرجنسي لایټونه لګو، یا مخکې کوم واقع وي ایمرجنسي لایټونه لګو. لکه سرعت کمولو، درېدلو یا لوري بدلولو پر مهال څراغ یا لاس اشارې کارول. د اړتیا په وخت کې د خطر څراغونه یا هارن وکاروئ. هارن ګوره یوازې په هغه وخت کارولی شئ تاسو چې کله د یو خطر څخه مخنیوی کېږي یا د حادثې څخه مخنیوی کېږي، په هغه وخت کې تاسو ته کارولی شئ. په نور وخت کې هارن کارول د امریکا په متحده ایالات کې زیاتره سایټونو کې خلک ډېر بد مني او کېدای شي د شخړې سبب شي. هیله مند یم چې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي او ګټور معلومات مو ترې ترلاسه کړي وي. ستاسو نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه زما لپاره ډېر مهم دي، نو مه هېروئ چې لاندې کمنټ باکس کې ولیکئ. په لایک او سبسکرایب سره زما ملاتړ وکړئ تر څو نورې ګټورې مسلکي ویډیوګانې درته په پښتو ژبه جوړې کړم. تر بلې ویډیو د الله په امان خوشحاله اوسئ.